تا ته راز د مینې زما یو ټکی، تا ته راز د مینې زما یو ټکی، ما ته جوړ عذاب شو بلا یو ټکی. تا ته راز د مینې زما یو ټکی، ما ته جوړ عذاب شو بلا یو ټکی. تشتې ورته خاندي په دې لنډه ده، تشتې ورته خاندي په دې لنډه ده، نه دی اورې ښکلي د چا یو ټکی. سلام درته کوو ملګرو په خپل پروګرام کښې د کړیادارو چې کوم محفل و د موږ له ملګرو سره په هغې کښې یو ډېر ښکلی شاعر محمد عظیم له غوړند صاحب چې ډېر ستر عمر د ډېر ښکلې شاعري کوي، خو د میډیا له دایرې نه دا شاته پاته سوی وه ځکه چې دته به څوک را رسېدلي نه وي. اوس نن تاسو ته یو پروګرام ځینې اخلو او به تاسو ملګرو ته ډالۍ وي او موږ امید کوو چې انشاءالله تاسو به خوند ځینې واخلئ. اول سلام درته کوو له غوړند صاحب په خپل پروګرام کښې. وعلیکم السلام امید صاحب، په خیرای درته وایو، هر کله راځه او والله چې ډېره مزه به وکړي. مننه. تاسو چې کوم د پښتو لیک کوئ، غزل لیکئ یا نظم نور شیونه، هغه به تاسو ته معلوم وي چې تر څورې تعداد پورې به تاسو لیکلي وي. ولې نه نمبر مو ورکړي دي 203. 203 ډېر په پوخ تعداد سره درته یاد دي؟ انشاءالله په پوخ تعداد سره. اچھا، چیرې کتاب چاپولو څه خیال نیت؟ چا راته ویلي وه چې چاپ کوو به، خو لکه خپل ملا دا خواهش نه و، خو اوس به ځکه کوو چې پچې پرېوتو. چې پچې پرېوتې څه نام باندې دی چې سوچ موچ کړه؟ په نام خو مې سوچ نه ده کړی، خو چې بیټني ادبي سره څه شی راځي چې چا څه خوښ وي هغه به وي. اچھا، سمه خبر ده. ډېره زیاته مننه. د موږ ملګرو ته به نن څه شی پیش کوئ؟ تاسو به خوښي او زما به پیشکش. بس وایي موږ خو وایو چې ارشاد وای ما ویل چې شاش به خامخا حسن کم شوی وي، ما ویل چې شاش به خامخا حسن کم شوی وي، خو شاش خو تر پرو شاش نه تر بل کال کتلوي زړونه. ما ویل چې شاش به خامخا حسن کم شوی وي، شاش خو تر پرو شاش نه تر بل کال کتلوي زړونه. او اوس په یو داسې غزلګۍ غوندې درته ووایم چې تا ویل وای دا ووایه. ملغم به دې خوږ وي ګلې نه که به ترې ته خوږایې، غم به دې خوږ وي ګلې نه که به ترې ته خوږایې، ته را نږدې شه څه شی خورې او دا په څه خوږایې. غم به دې خوږ وي ګلې نه که به ترې ته خوږایې، ته را نږدې شه څه شی خورې او دا په څه خوږایې. دې ویل عالیه دروغ وایې دومره نه یم خوږه، دی ویل عالیه دروغ وایي دومره نه یم خوږه، ما وی په خدای قسمه چې تر ګبي نه خوږی. او بیا یې ویل عالیه په ما خوږ او په تا نه یم خوږه، بیا یې ویل عالیه په ما خوږ او په تا نه یم خوږه، مزه چې په تا خوږ یم خو ضرور به په ما ته خوږی. بیا یې ویل عالیه هغه څه دي چې ترې نه یم خوږه، بیا یې ویل عالیه هغه څه دي چې ترې نه یم خوږه، مل داسې هېڅ څه نشته شیرینې تر هر څه خوږی. چڼت وایي زړل وای له غوړنه له غوړان سي له غوړنه دې کړه، وای له غوړنه له غوړان سي له غوړنه دې کړه، تل راته دا کیسه کوي چې تر شوده خوږی. ډېر ښکلی کلام. نور څه درته یاد؟ ولې نه ولې نه. شعر د وای له هزاره نه بازار جوړیږي نه، له دشمن سړي نه یار جوړیږي نه، که کیکر پورې اتیا ډکی پیوند کې خو کیکرو نه انار جوړیږي نه، که کیکر پورې اتیا ډکی پیوند کې خو کیکرو نه انار جوړیږي نه. او دوايي چې ډاکټر خوړلې نه وي، دوايي چې ډاکټر خوړلې نه وي په تورې کدو بیمار جوړیږي نه. که ټول عمر مې خانه په څنګ کې تیر کې، که ټول عمر مې خانه په څنګ کې تیر کې، څوک ناستې باندې مې خوار جوړیږي نه. او بس په دغه صبر وکړه غوړن کې، نور دې هسې څوک غمخوار جوړیږي نه. په غزل کښې د تخلص له غوړن کا استعمال کړی او دغسې د تخلص له غوړن د دا وایي دا خو هلته له غوړن کا غوندې شی پهچې راغی، هغه یې راوړوله پهچې نرمي نرمي پهچې راوړوله، بیا ما ویل چې له غوړن کا به بیا لږ کې شی. موږ ملګرو ته به نور څه شی پیش کړو؟ بالکل بالکل، تاسو ملګرو به یو دا غزل ورته ووایو بغیر ترنمه. ترنم به وکړو. نه غنم رنګ د نه ډېر تور دا سلیټي دا، اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي دا. نه غنم رنګ دا نه ډېر تور دا سلیټي دا،
اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه له ماشومتوب مو مینه یوه ده مورکۍ توده رانه پوره ده ډېر ښه له ماشومتوب مو مینه یوه ده مورکۍ توده رانه پوره ده نه مې هېرېږي پورې کړې مې خواري ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه نه غنم رنګ ده نه ډېر تور ده سلیټي ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه که هېروم یې نه هېرېږي ابۍ بیا خوب کې را یادېږي ډېر ښه که هېروم یې نه هېرېږي ابۍ بیا خوب کې را یادېږي سرنګ یې هېر که ډېر وخت کړې مې یاري ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده نه غنم رنګ ده نه ډېر تور ده سلیټي ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه په ما تر تا او تر پلار خوږ ده ځکه مې زړه ورپسې کوږ ده په ما تر تا او تر پلار خوږ ده ځکه مې زړه ورپسې کوږ ده بلا یې واخلم لوګولې یې ځواني ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه ډېر ښه نه غنم رنګ ده نه ډېر تور ده سلیټي ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه بس نصیحت مه کوه نور زړه مې کوګل کې شو نسکور بس نصیحت مه کوه نور زړه مې کوګل کې شو نسکور ور روانېږه زړه راکړې تسلي ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډېر ښه نه غنم رنګ ده نه ډېر تور ده سلیټي ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده امید صاحب اخرنی بانده وای ما خو پې سره او مال قربان و والله ګڼلی مې خپل ځان و ما خو پې سره او مال قربان و والله ګڼلی مې خپل ځان و خبره نه وم له غوړه نه چې بازاري ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده نه غنم رنګ ده نه ډېر تور ده سلیټي ده اوس مې زړه کې لوبې کوي مورکۍ نشې کوي چرسي ده ډیره زیاته مننه سپیشل مننه دی کوله غوړن کیا ملګرو ډیر په زړه پورې کلام محمد عظیم له غوړن تاسو پیش کړای یقینا چې موږ ډیر خوندنه واخیسته امید کوم چې تاسو به خوندنه اخیسته وي دا وخت موږ د پروګرام وخت سیری سر ته موږ ته ټول ملګرو ته راکړه اجازه دی لوی الله په امان